ټول خلک راتلای په حکومت کې نیسي که راتلای سوای دا پکار و چې د افغانستان ښځه او ماشوم سپین ږیري باید تنخوا درلودی په دې حکومت کې ځکه دا ټول مجاهدین دي د ټولو قرباني ورکړې ده دا ټول زموږ سره ستړي وو دا ټول زموږ سره د رواني بیماري پیښ بیا د ډېرو بمبارو د ډېرو مشقتونو د ډېرو چاپوسه ولې دا چې ټول خلک په حکومت کې نشي راکلای یا د حکومت امکانات دومره نه وي نو هغه څه چې په وس کې د هر چا پرې زموږ مسؤلیت دی چې د هغه زموږ تاسې هغه خپل صرف کړو د دې په خدمت کې او د دې د آرامش او د دې د عزت او د مال او د ناموس د هر څه د حفاظت لپاره الحمدلله الله لدې حمد وي موږ خپل ځانو ته نه منسوبون یو امارت ته منسوبو دا د الله نصرت چې اوس یې اخترونه په دغه خوشحالي کې تیری تر شرق او تر غرب د ملک او د جنوب او د شمال پورې سفرونه کوي مشکل ورته نه الحمدلله زموږ زړونه په دې باندې ساړه دي موږ چې د دې آرامښت وینو الله شاهد زموږ په دې باندې د زړه هغه مورال په دغه قوي کېږي زموږ د زړه خوشحالي هم دغه چې د خپل ورځ د ماشومانو سره وینو د هر څه سره وینو پر تلکانو پر بل ځای بېله ویډیو بېله شګو بې بده چې دې ته خدای مکه بده پیښیږي د هغه دا ټول شی دې په ذهن کې نه وي هره خواته سفر کولی شي زموږ دپاره دغه د افتخار ځای دی او زموږ زړه ته دا قوت رابخښي او الله پاک دغه امن او دا خوشحالي او دا اسلامي نظام د دې لپاره دائم ثابت ولري